بسم الله الرحمن الرحیم. د اکسایدونو استعمال ځایونه یعنی اکساید څخه موږ کوم ځایونو کې استفاده کولی شو. نو اکسایدونه اول چاته ویل کېږي؟ اکسایدونه ویل کېږي د اکسیجن دوه تایي مرکبات ده. دوه تایي مرکبات هغه مرکبات ویل کېږي چې هغه د دوه عناصرو څخه جوړ وي، دوه مختلف عناصرو څخه جوړ وي، هغې ته موږ دوه تایي مرکبات. نو په اکسایدونو کې یو عنصر اکسیجن دی، بل به موږ سره یا فلزي یا به غیر فلزي. نو اکسایدونه موږ سره فلزي هم کېدی شي، فلزي اکسایدونه کېدی شي، غیر فلزي اکسایدونه کېدی شي چې موږ سره زموږ په ژوند کې ډېر مهم رول لري. مثال په توګه موږ سره کلسیم اکساید دی، چونه ده. همدارنګې موږ سره دې ته چونه یو هغه چونه چې هغې ته اوبه نه وي رسېدلي. سلفر ډای اکساید دی چې دې نه موږ د ګوګړو تیزاب چې دی دا جوړو. همدارنګې موږ سره الومینم اکساید دی، شیشه کې پکارېږي، شیشو کې ښیږي. همدارنګې موږ سره سلفر ټرای اکساید دی، دا په ګوګړو تیزاب کې استعمال د ګوګړو تیزاب په استحصال کې دا مهم اکساید دی، غیر فلزي اکساید دی. همدارنګې موږ سره مګنیزیم اکساید دی. مګنیزیم اکساید چې دې نه موږ کولی شو چې معدې شربتونو کې استفاده ترې کولی شو. همدارنګې B2O3 دی، B2O3 دی. B2O3 په ښیښو کې رنګم ښیښې چې موږ جوړو B2O3 نه موږ څه کوو تی استفاده کوو. همدارنګې سوډیم اکساید دی. سوډیم اکساید نه کولی شو چې موږ NaOH جوړ کړو. څه جوړ کړو؟ NaOH، کاسټک سوډا چې ورته یو. نو په دواو کې دا مګنیزیم اکساید، الومینم اکساید همدارنګې په دواو کې استعمالیږي. ملک آف میګنیشیا په نوم باندې یو مرکب، ملک آف مګنیشیا، دا زړه چې سوځي که نه، معده چې سوځي، موږ چې زړه مې سوځي، نو ملک آف میګنیشیا، نو هغه کې بیا دغه شربت ورکول کېږي، مګنیزیم هایدروکساید. هغه نو دې اکسایدونه که اوبو سره یوځای شي نو د فلزي اکسایدونه موږ سره هغه قلویان جوړوي. د غیر فلزي اکسایدونو که اوبو سره یوځای شي نو بیا موږ سره تیزابونه جوړوي. چونې ډبره چې ده، مثلا کلسیم اکساید که موږ واخلو نو کلسیم اکساید موږ سره د کلسیم کاربونیټ تیږې ته که موږ تودوخه ورکړو، موږ سره کلسیم اکساید راشي او کاربن ډای اکساید. نو کلسیم اکساید ځان له اوبه نارسېدلې چونه چې ورته انګلیسي کې دې ته کویک لایم وایي، کویک لایم. نو که دې سره موږ اوبه یو ځای کړو نو دې نه جوړېږي کلسیم هایدروکساید چې انګلیسي کې دې ته بیا سلیک لایم وایو چې ورته. نو نباتاتو کې هم، زراعت کې هم دا استعمالیږي. موږ چې بوټي چونه کوو لاندې بیخو تنې ورته، نو دې هغې نه بیا موږ کلسیم اکساید نه موږ استفاده کوو، اوبو سره یو ځای کوو، کلسیم هایدروکساید جوړوي چې کلسیم دغه ته ورکړي نبات له. CO2 چې ده، موږ چې کوم مشروبات دي هغې کې موږ CO2 داخلو چې خوند پیدا کړي. کله چې هغه بیا موږ څکو نو زموږ د بدن خو ګرم وي، نو کله چې هغه نو هغې نه کاربن ډای اکساید راوځي موږ ته خوند راکوي. نو همدارنګې سلفر ډای اکساید، غیر فلزي اکسایدونه که سړی واخلي، سلفر ډای اکساید او سلفر ټرای اکساید، دې نه موږ کولی شو چې موږ دغه جوړ کړو H2SO4. او H2SO4 بیا کینګ اف کیمیکل دی که نه، د کیمیاوي توکو پاچا دی، پاچا H2SO4 بادشاه دی. همدارنګې NO2 صحیح ده، NO2 دا موږ سره نایتریک اسید دی نه کولی شو چې موږ جوړ کړو. همدارنګې کاربن ډای اکساید، صحیح ده، کاربن ډای اکساید مشروباتو کې موږ چې دا جوړیږي. نو په دې مرکباتو سره موږ د غیر عضوي تیزابونو څخه د کار اخیستی شو. مثال په توګه سلفر ډای اکساید دی،
سلفر ډای اکساید کو اوبو سره یو ځای کې سلفر ټرای اکساید جوړي او بخښئ سلفیورس اسید جوړي سلفورس اسید جوړي او که سلفر ټرای اکساید اوبو کې یو ځای کې بیا H2SO4 جوړي ګوګړو تیزاب جوړي او NO2 که یو ځای کې اوبو سره نو HNO3 او HNO2 دواړه جوړي کاربن ډای اکساید کو اوبو سره یو ځای شي نو بیا کاربونیک اسید جوړي کاربونیک اسید دا په مشروباتو کې او کوبو سره ځای شي کاربونیک اسید جوړي رجی تعامل دی موږ زیات فشار په واسطه باندې چک کړي کاربن ډای اکساید درو نو اخلا تر 15 اتماسفیر فشار باندې موږ دا کاربن ډای اکساید په بوتلونو کې چک کړي دا موږ بند کړي نو دا موږ سره نو اکسایډونه چې دي که فلزي اکسایدونه که غیر فلزي اکسایدونه موږ په ډیر ځایونو کې دې نه چک کوو استفاده کوو په صنعت کې په ښیښه کې په دوایانو درملو کې دې شیانو کې دې موږ استفاده کوو